امریکا ولې پاکستان ته غوسه ده؟ افغان حکومت د امریکا کوم راپور ته هرکلی کړی دی چې په پاکستان یې اور بل کړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دې ویډیو کې به پرې خبر شئ، خو که ویډیو تر اخره وګورئ. د ولسمشر ماړی ویان صدیق صدیقي وایي د افغانستان حکومت د امریکا د هغه وروستي راپور هرکلی کوي چې وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو لپاره یو امن ځای دی او له هغه ځایه پر افغانستان او هند باندې بریدونه کوي او د راپور په وینا اسلام آباد د دغو ډلو پر وړاندې پوره اقدام نه کوي. صدیق صدیقي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور دقیق دی او باید نړیواله ټولنه د هماغه پر اساس ترهګرۍ ضد مبارزه کې اقدام وکړي. صدیق صدیقي دغه راز زیاته کړې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې هغه لومړنی غړی دی چې له سویلي تر منځنۍ اسیا پورې داعش ترهګرې ډلې ته ماتې ورکړې ده. په هغه راپور کې چې په 2019 کال کې په ترهګرۍ ضد مبارزې باندې متمرکز دی، ویل شوي دي چې په ځانګړې توګه پاکستان د افغان طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي او اجازه یې ورکړې چې د لشکر طیبه جیش محمد په څیر ترهګرې ډلې د دې هیواد له خاورې څخه پر هند بریدونه وکړي. په راپور کې راغلي پاکستان سمدستي د ټولو ترهګرو سازمانونو د له منځه وړلو لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. اسلام آباد د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر او منبعي د 2008 کال د برید د اصلي طرح ساجد میر پر ضد هیڅ اقدام نه دی کړی او داسې راپورونه شته چې دغه دوه ترهګر د دولت تر ملاتړ لاندې په پاکستان کې ژوند کوي. خو دا پوښتنه پکې نه ده ځواب شوې چې امریکا له دې ټولو پوهاوي او ثبوتونو سره دغه هیواد بیا هم ولې له پاکستان سره خپلې مالي او پوځي مرستې نه دي ځنډولي او سره له دې چې پوهیږي پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي خو بیا هم جدي چلن ورسره نه کوي او تل یې د موږک او پیشو لوبه پر مخ وړې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.